السلام علیکم دوستانو، هیله ده چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او دا مهال به تاسو ګورئ AFG ټایپز یوټیوب چینل. قدرمنو دوستانو، زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو هم در سره لایک کړئ. او ستاسو لپاره به دوستانو په دغه ویډیو کې زه در وښیم چې موږ څنګه کولی شو د خپلې فیسبوک آی ډي پاسورډ تبدیل کړو او بدل یې کړو. یعنې که موږ فیسبوک آی ډي پاسورډ چاته معلوم وي نو تاسو کولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره هغه اوس ترې تبدیل کړئ. نو د دې لپاره به تاسو دوستانو خپل موبایل کې فیسبوک راخلاص کړئ او پورته به د دغه درې نښانو باندې ورته کلیک وکړئ او بیا به راشئ سیټینګ برخې ته. دوستانو دغه سیټینګ ان پریویسي تاسو وینئ، په دغه باندې به ورته کلیک وکړئ او بیا به دلته پاس راشئ دغه سیټینګ ته. دوستانو دغه سیټینګ به تاسو راخلاص کړئ او دلته به تاسو راشئ، لاندې تاسو ته یو اپشن درکوي چې هغه ده سیکیورټي ان لاګین. سیکیورټي ان لاګین باندې به تاسو دوستانو ورته کلیک وکړئ او بیا به دلته تاسو لاندې راشئ او تاسو په دغه اپشن راخلاص کړئ چینج پاسورډ. په چینج پاسورډ باندې دوستانو چې کله تاسو کلیک وکړئ نو تاسو ته دلته وایي لومړی کې هغه پاسورډ ورکړئ، په دغه ځای کې هغه پاسورډ ورکړئ چې تاسو د دغه ایډي ته مخکې ورکړی دی، او دوهم کې تاسو یو نوی پاسورډ ورته ورکړئ، نیو پاسورډ کې، او بیا ریپیټ نیو پاسورډ هغه پاسورډ بیا ورکړئ چې د دوهمه خانه کې تاسو کوم نوی پاسورډ ورکوئ هغه بیا ورکړئ او بیا راشئ په دغه اپلوډ باندې ورته کلیک وکړئ. ښه دوستانو، بیا به تاسو راشئ په لاندې کنټینیوز باندې به ورته کلیک وکړئ. نو تاسو د فیسبوک آی ډي پاسورډ چې دی هغه به تبدیل شي او تاسو ته دلته ښایي تاسو موبایل کې کومې آیډیانې چې دي، یعنې په کومو موبایلونو کې تاسو آی ډي یعنې خلاصه شوې ده دوستانو، او تاسو یې له هغو آیډیانو څخه هم پاکولی شئ. خو تاسو به تاسو دوستانو دلته راشئ او په دغه اپشن باندې به ورته کلیک وکړئ، تاسو یې دوستانو وینئ، او دغه اپشن به دې خواته راښکته کړئ او بیا به لاندې کنټینیوز باندې ورته کلیک وکړئ او ستاسو د آی ډي پاسورډ چې دی هغه به تبدیل شي. نو تاسو دوستانو د فیسبوک آی ډي ته پاسورډ چې دی هغه تبدیل شو او کوم نوی پاسورډ مو چې ورکړی هغه باندې تاسو آی ډي چې دی هغه بیا راخلاصولی شئ. دوستانو دغه ویډیو تر همدې ځایه، که ویډیو مو خوښ شوي ضرور د سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره شیر کړئ. زموږ د چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي دوستانو. نو هیله ده زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیوګانې در سره لایک او له نورو ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو چې زه به راځم د الله په امان.